बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چوي خاد آبادو سي نن مهم خبرونو کې یو خو پاک افغان دي دویم چې کم پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا اختر نه پس کم هلې ځلې شروع شوې دي اسرا ایران او د امریکا چې کم پاکستان کې اسلام آباد کې مذاکرات یعنی هغه د پاره یو لار تیار کړی شوی د پاکستان دی وخت کې په خطه کې یو اهم کردار ادا کولو د پاره یو ځل بیا په نړۍ کې راغلی او تاسو نه خواست دا دی چې چینل سبسکرایب کول مې راوي چې کومل ګورنه کړی او لایک کمنټس لازمي راکوي ول خبره خو کو د ایران په حواله سو کو بیا پاک افغان او دغه سټیټیوشن تر اعظم چې صورتحال څه دی یو خو د ایران چې کوم معاملې دا تاسو ګوري چې په دی وخت کې خطه کې څنګه صورتحال جوړ کړي دي ډیر سخت مقابله کوي ایران امریکا اسرائیل غبراو کړی دي نن هم حمله شوې دي په اسرائیل باندې اوس امریکا پاکستان ته ریکوست کړی دی چې دغه کې روغې جوړې کوشش وکړي جنگ بندي دی وکړي شي یعنی پاکستان د پاره یو ځل بیا غا نړۍ کې یو کردار ادا کولو د پاره غشوي دي نو دی وخت کې جنرال آصف منیر یعنی فیلډ مارشل چې کوم دی په دې کې پیش ته او مې بي چې اسلام آباد کې د ایران او د امریکا اعلی قیادت کم دی غونډه وشو په دې مې جنگ بندي باندې څه اهم فیصله وشي خو ایران مطلبه ډېرې سخت دي اوس ګورو به چې په دې کې سکیږي دویم د پاکستان تحریک انصاف او در کومه چې تاسو لیدل چې په بلوچستان کې جلسه کې کم بیانات سہیل افریدي یو ځل بیا د بنګ اعلانات هم دغه شانتي محمود خان چغزي او بیا د عمران خان خويندې جیل ته بیا تلو ملاقات کوششونه او بیا دا بیانات چې کم راځي یو ځل بیا لکه دا خبره دغه حالات وجینا ډیر زیات دباو شوی هم دا دی وخت کې خو بیا د عمران خان ایشو چې کومه دا تحریک انصاف کوم دا خبر پښتونخوا یو ځل بیا دغه ته تیار دي چې هغه په دې باندې احتجاجونه یا اسلام آباد طرف ته مرچونه خو اسلام آباد ته مرچونه اوس ډیر زیات ګران شوی دي ولې چې کوم سټیټ فیصله کړی دا هغه د پاره ډیر زیات خندونه دي خو سہیل افریدي بیا غا داوی کړی دي اوس ګورو چې په دې کې څومره حقیقت کیږي راځو نو د افغانستان پاکستان معاملې باندې چې اختر نه پس اوس دی باندې یو خو کم مشران دي پښتنه مشران دي بل علما کرام مطالبه کړی دا چې دغه کومه غدا جنگ بندي کې دي توسیو کړی شي او دغه د عید الاضحی یعنی لوی اختر لپاره پورې توسیو کړی شي او د کې دي خبر او تر لار پیدا کړی شي دا یو غټه مطالبه دا دواړو منی خبره روانې دي خو بل طرف ته بیا ما شانتي صورتحال تاسو ویني چې اپریشنز یا دغه شانتي صورتحال باندې ورسره د لارې بندیز وجنا پیښور تجرانو ته یعنی خیبر پختونخوا کې هم او بل چمن طرف باندې هم ډیر زیات مشکلات را مخ ته شوي دي ولې چې دغه بندیز چې کم دی اوس ډیر زیات لوی شو یعنی په دغه باندې تاسو وګورئ چې د ملي تجارت چې په اربو روپو سره نقصان وشو او دغه خلک چې کم دغه سره تړل شي هغه ته متبادل لار اوس نه ملويږي چې هغه کم طرف ته لاړ شي او دغه روزګار د وخت الریډي پاکستان کې حالات تاسو ګوري په دې باندې کیږي بل طرف ته تاسو ګورئ په طالبانو حکومت کې ني پاکي هم اوس دغه شانتي اگر ازي چې حامد کرزي سره چې کوم ملاقاتونه شوي دي هغه ته ریکوست شوی دی بیا ورسره طالبانو مینس کې هم خپل مینس کې داسې جوړیږي چې هغه په دې سچويشن باندې سره مختلف دي بیا او تاسو اولس ته وګورئ اورال اولس چې کم دی هغه په یو شیز باندې چې کم اولس ته ستونزې دي نو اوس په کار د حکومتونو کوم جنگ کې د اولس ستونزې چې کمی دا نوی رسل په کار خاص کر پاکستان کې افغانانو لپاره ډېر زیات مشکلات او بیا د ویزو یا د نور بیا د لارې تړل چې کم دی په دې باندې ډېر زیات اولس چې کم خبرونه دي خو بل طرف ته زیاتره اولس چې کم دي هغه د طالبانو چې کم د قوانین دي یا کم نمونه هغه اپلای کی او بیا خاص کر په داسې صورتحال کې ډېر افغانانو موږ ولیدل چې طالبان یا افغان حکومت اکثر طالبان چې کم دی ول په اسامه باندې اوس په پاکستان دهشتګردو باندې عام اولس خرابوي خپل حکومت هم خرابوي اوس
ټیک ده د کې یو بل نن یو پوهان سره خبرې کې دی نو ممکنه ده چې د کې های افیشل کم طالبان هغه دی هغه هم د کې شامل وي پاکستان سره چې دغه کم کسان دي ټي ټي پی والا دا خو ملګري دي مونږ یو تنظیم دی یا مونږ سره ډېر مرستې دي مونږ یې نشو کولی نو تاسو په خپل طریقې باندې داسې یو هغه جوړ کړئ چې دا مونږ ملک نه هم دغه نسور ختم شي او تاسو هم دغه وشي اوس دغه هم یو دا تجزیه ده یا د دې انفارمیشن خو بهرحال دا مې تاسو سره شیر کړ خو اخر د دې انجام یا اخیری هغه به سره ځي نو هغه به وخت فیصله کوي خو فی الحال دغه خبرونه مې تاسو سره شیر کړم او تاسو نه خواست دا دی چې چینل مې راوي خپل ورور ته خپل ته سپورټ هم ورکوي او کمنټس باندې تاسو نه خوشاله کوم یو ډاکټر صاحب ډېر زیات کمنټس کوي هغه په خبر نه نو خو سپیشل موږ شکریا ادا کوو نور ملګری هم چې تاسو راي موږ سره وي موږ به مخته مغه شانتي کار هم تاسو ته کو ډیره مننه خوشاله آباد اوسئ